پټنګ ټکور مهینه د خار په شور مهینه پټنګ ټکور مهینه د خار په شور مهینه ځان د خپل کور خبر کا د بل په کور مهینه ځان د خپل کور خبر کا د بل په کور مهینه او دا چې په دارو خطا دا چې تو شعر تاسو ته ډالای دا چې په دارو خطا دا و په رور مهینه او بس کتو بو باسا د بل په تور مهینه او نواب صابر وایا ستایم په شور مهینه ډېر ښه صابر. ګرانو ملګرو سلامونه مې واخلئ برانادان یم د صوابۍ د اواز نه تاسو سره نیغ په نیغه مخاطب یم. ګرانو ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ ستاسو دپاره ښکلي ښکلي پروګرامونه د صوابۍ په اواز باندې راوړو. نن اثر پروګرام کې میلمه دی نواب علي صابر صاحب ستاسو دپاره یو ښکلی کلام یې راوړی دی او نواب علي صابر صاحب تا د پروګرام کې هرکلی او ستړی مشې درته وایم. ستا د صوابۍ د اواز د مینوالو یو جهان مننه چې مونږ خوښوي او مونږ اوري. ستا د مینوالو نه ډېر سزار دې ته به یو کلام شعر کو چې وي ما ته د ژوند ترخه کیسه یادېږي ما ته د ژوند ترخه کیسه یادېږي چې شم یوازې بس هغه یادېږي. ډېر ښه صابر صاحب دا شعر ورته بیا ووایه. ما ته د ژوند ترخه کیسه یادېږي چې شم یوازې بس هغه یادېږي. ډېر ښه صابر صاحب. او هغه باران چې وګیر کړي دواړه هغه باران چې وګیر کړي دواړه ما ته هغه د باران شپه یادېږي. ډېر ښه صابر صاحب. او ستانه چې تلم نو زنګېدم په لاره ستانه چې تلم نو زنګېدم په لاره راته قیامت لمحه یادېږي. ډېر ښه صابر صاحب. ستانه چې تلم نو زنګېدم په لاره راته قیامت لمحه یادېږي. ځواني بس مې په نشو وخوړه د خپلې مور راته غوسه یادېږي. او هغه د غره لمنه زیړ مازیګر هغه د غره لمنه او زیړ مازیګر خپل خاموشي ستا مې خندا یادېږي. او پکې چې ټول به مشران راټولو راته لا هغه شان هغه کچه کوټه یادېږي. ډېر ښه صابر صاحب. پکې چې ټول به مشران راټولو راته لا هغه شان هغه کچه کوټه یادېږي. او څومره مزه وه څومره خوند پکې څومره مزه وه څومره خوند پکې نواب صابر ته ستا شلېدلې لوپټه یادېږي. ډېر ښه صابر. ملګرو دکه نواب علي صابر صاحب کلام چې تاسو سره شریک موږ ته ډېر خوند او رنګ واغسته. او بله خبره دا ملګرو نواب علي صابر صاحب دکه یو څو شعرونه تاسو سره شریک کړل او د بل پروګرام پورې راکړئ اجازه د لوی الله په امان.